علیکم ویورز، څنګه یې تاسو ټول؟ زه هیله ساتم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ وئ. نن به موږ تاسو وړاندې سپایسي فرایز جوړو. دا فرایز عام فرایز په شان جوړیږي. دې کې به موږ لږ مسالې ایډ کوو، لکه کورکمن پاوډر، ثابت سپیرکۍ، ثابت زیره، چاټ مساله، ټکولې سور مرچکې، دھنیې پاوډر، مالګه او ملکوزو وچې کړې پاڼې، بیسن تقریبا 3 نیمې چمچې او میدا یا آل پرپس فلاور 2 کشغې. فرایز موږ یو څو الوګان کټ کړي دي فرایز په شانتې، او یو لوښي کې موږ ډیپ فرای کولو دپاره تیل راواغوستل او دا اوس موږ سټو باندې ایښي دي ګرمیږي. اوس به موږ دا ټولې مسالې او مالګه فرایز کې واچو، ورسره به بیسن هم واچو. که تاسو غواړئ نو دې کې نیمبو رس هم اچولی شئ. میدا او اوس به موږ دا ښې طریقې سره مکس کړو. بیسن، میدا، مسالې او مالګه دا هر څه موږ ډېر ښې طریقې سره مکس کړل او اوس به موږ دا فرای کول شروع کړو. فرایز به موږ امیډیټلی اویل کې واچو، ځکه چې که دا موږ پرېږدو دمه ورکوو نو بیا به الوګان چې کوم دي دا به اوبه پرېږدي، مسالې او الوګان به بیا جدا جدا شي. یو چپس موږ واچولو، تیلو کې موږ ګورو چې د تیلو ټمپریچر څنګه دی، که برابر وي نو بیا پکې نوره هم واچو. نو مسالې او بیسن هر څه چپس پورې ښې طریقې سره انخلي دي. نو اوس به موږ دا نور چپس هم فرای کړو. موږ لاسونو سره ښې طریقې سره دا مکس کړل چې هر څه یو ځای شي. نو اوس به موږ فرای کول شروع کړو. سټوو فلیم موږ های ساتلی دی، غواړو چې چپس ښه کرسپي جوړ شي. چې لاندې نه فرایز پخه شول نو بیا موږ چمچې سره اخوا دېخوا کړل چې ټولو طرفونو نه صحیح طریقې سره فرایز پخه شي. نو فرایز زموږ تیار شول. اوس به موږ دا یو جلۍ کې کېږدو چې دې نه چې کوم ایکسټرا تیل دی ترې راشي. یو 100 سیکنډه پس دې کې نوره چپس واچو چې زموږ تیل لږ ښه ګرم شي. او که تاسو زموږ چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ، او کومو ملګرو چې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی د هغوی ډېره زیاته مننه. او چې تاسو کله موږ ته ښکلې ښکلې کمنټ کوئ نو دا موږ له ډېره زیاته مزه راکوي. موږ سره همدغه شانتې ان ټچ اوسئ. زموږ چپس ډېر مزیدار تیار دي، سپایسي فرایز. زه هیله کوم چې تاسو به زموږ نننۍ سپایسي فرایز ریسیپي یقینا خوښه شوې وي. نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.